تاته چې ارزښت لري. د کال وروستۍ ورځې دي. دا کال هم تیر شو. ډیرو وګټله خو ډیرو بایلو ده. ډیرو زړونه مات کړل خو ډیرو بیا لاسته راوړل. ډیر راغلل او ډیر بیا ولاړل. هغه چې راغلل کیدای شي ډیر تم نشي، خو هغه چې تللي بیا هیڅکله هم نه راځي. ژوند څومره سخت دی، خو کله بیا په سختۍ ارزي. مهمه نه ده چې نړۍ ډیره ناځوانه ده، مهمه دا ده چې موږ ځوان مرده شو او د یو بل په قدر پوه شو. مه پرېږدئ چې له یو بل څخه لرې شئ. شاپرک خرس ته وویل مینه در سره لرم. خرس وویل اوس خوب راځي، غواړم ویده شم. کله چې پاڅېدم په اړه به یې خبرې وکړو. خرس په ژمني خوب ویده شو، بې خبر له دې چې شاپرک یوازې 3 ورځې عمر لري. له یو بل سره مینه وکړئ، کیدای شي دا موکه بیا په لاس در نشي. مینه او ګلونه له ژوندیو سره او دعا له مړو سره ښایي. موږ ډېر کله برعکس عمل کوو، په هدیرو ګرځو او مړو ته ګلان وړو، خو ژوندي مو بیا د سترګو پر وړاندې مري. نننی ژوند دومره لنډ شوی لکه غوټۍ چې ګل شي، ګل مړاوی شي او ورشي. راځئ واړه شیان له یو بله دریغ نه کړو. مینه، له مینې او نیکمرغۍ ډک کال ولرئ.